سلامونه او احترامات افسر افغان ما په پیښور کې او داسې خوږ پوس نری او د مینې باران شروع دی چې موسم را جوړ کو باران دی لس ورځې وریږي نه مې غنم شته نه د یار دیدن لزمه ما سره یو ډېر همګیر ستر او ګڼ اړخیز شخصیت ناست دی زه ډېر خوشقسمته سړی یم هدایت الله ګل صاحب ډېر محترم یو ډېر لوی نوم نه مې دلبري نه دلداري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه او یا داسې رانه بند په بند تاویږم ګرانه یاره سار دی مزدورۍ لزم ګل صاحب را سره ناست دی تاسو به د دې کلامونه د بېلابېلو سندرغاړو د خولې نه اورېدلي وي نن په ناڅاپي مشاعره کې زما یار یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم راشد خان تعالی خو داسې خوب درغلی دی څنګه چل لیوده شوی نه یې کو ثاقب صاحب زمونږ پروډیوسر ډېر تکړه ملګری کریټیو سول هغو را سره هم ناست دي بهر باران دی او دنده موږ به د شعر باران کوو د شعر راشده نو راشده که ستا خوښه وي که نه ګل صاحب به د نننۍ ناڅاپي صدارت وکړي هدایت الله ګل صاحب او ته به پکې یوازینی شاعر شي او زه به هم یو څو شعرونه ووایم یوازینی کوربه به شمه ګل صاحب شعر دی وایي لکه سپین غر چې د ځمکې نه اوچت دی په پښتون فطرت کې دومره شرافت دی لکه سپین غر چې د ځمکې نه اوچت دی په پښتون فطرت کې دومره شرافت دی د انکار د جرت هم بلها مزه وي مسلسل اقرار والله چې اذیت دی د انکار د جرت هم بلها مزه وي مسلسل اقرار والله چې اذیت دی او د نشو او تماشو به څه لذت وي د لذت انتها څه د اطاعت دی او چې د یار نوم مې څوک اخلي ورپسې ځم د اجمل سره مې دا مشابهت دی راشد خان راشده داسې ده چې شعرونه خو تا ډېر ویلي دي نن یو څو ټپې وکړه زه یم یاره ما ته یو زوړ غزل را یادېږي دا څه دی چې کله نوې نوې شاعر شوی وم کنه ګل صاحب ما ته یو غزل را یادېږي او دې باران سره مې لیکلی و او ښه تیز یې وایه شعرونه ډالۍ کومه چې ارشاد جانانه ډېر راته یادېږي او باران وریږي جانانه ډېر راته یادېږي او باران وریږي یوه لحظه مې نه هېرېږي باران وریږي ډېر ښه او را سره مل شي وسوسې زړه مې قرار نه کوي را سره مل شي وسوسې زړه مې قرار نه کوي چې راله راشي بیا ستنېږي او باران وریږي او حسن دې لاشي یو په دوه چې درته ګورم زه راته د ګل غوندې ښکارېږي او باران وریږي حسن دې لاشي یو په دوه چې درته ګورم زه راته د ګل غوندې ښکارېږي او باران وریږي شرطه رسوا نه شي زمونږ دغه پاکه مینه چې په بلای راته ودرېږي ډېر ښه راشده دا خو تا ماته نه ویلې اوسه پورې دغه پاکه مینه چې په بلای راته ودرېږي باران وریږي او بیا مقطع د ګل صاحب وایي راشد هم د باران څاڅکو ته وګوره ته وایي راشد هم د باران څاڅکو ته وګوره ته اوښکې مې دغه شان وریږي او باران وریږي ډېر ښه قدرمنو ما خو هم بلا زړونه مات کړي دي ما خو هم بلا زړونه مات کړي دي او زه بلا په کومو سترګو خدای لزم کله کله وسم دلدار لزم کله کله وسم دلدار لزم د دغه شاهکار کلام خالق د شعر او د ادب د دنیا غر زمونږ استاد ډېر محترم هدایت الله ګل صاحب د نننۍ مشاعرې صدر صاحب هم دی هغو به اورو ګل صاحب څه مو راوړي دي راوړه خو مې سم نه دي افغان ته راسې بنده ګرمه کې ګیر کې چې بیخي لکه دغه پکې خو دې سره یادېږي ارشاد د ناڅاپي خوند هم دی ګل صاحب چې دغه مسله نه وي که نه جیب نه راوباسه او کاغذ ووایه او چشمې راوباسه او هغه بیا ګرانه شي که نه پای کې ډېرې خبرې پاتې شي جي کوم د غزل څنګه چې دوی د وړاندې غزل به تاسو شعرونه ټوټې ټوټې ووایم ارشاد ګل صاحب پورا په خپل حسن جمال ښکاري پورا په خپل حسن جمال ښکاري پورا په خپل حسن جمال ښکاري د اختر میاشتې کال په کال ښکاري پورا په خپل حسن جمال ښکاري د اختر میاشتې کال په کال ښکاري او ښار کې
لیدې شي د رڼا مناره خار کې لیدې شي د رڼا مناره خار کې لیدې شي د رڼا مناره کلی کې ځان له بل مشال ښکاري ګل صاحب ډېر ښه او ارشاد نو په یادو شعرونه دي نو بس او په ناڅاپي کې هم دغه سی ګل صاحب او په یو وخت باندې مې ګل صاحب په داسې حالات کې راګیر کړی دی ګل صاحب یو سړي ته چاوي وی چرګ هم دی والوا هم د سره وړو هغه وی که پلیټونه یې دواړه ښه دي نو تاسو هم هغې کې راګیرئ چې هم ګاډی دی نو زه وایم چې که داسې به اچر د بوک کولو سره غاړې تکلیف ډېر ښه او یو پلیټ به شي سړی به لکه دا وایي د بار ملک نه څوک راغلی ته خو اکثر بهر ځي که نه نو یا بل ملګري ته لکه چې راشي د تا له ما روټۍ کړې ده وایي دا خو دې غټ کار کړی دی بس روټۍ کوي چې څنګه راشي که نه بس وایي دروازې له بله ته ورکړې دننه به راځې نه هغه ویلي که لږ ته څه نه ورکوم خو تا ته به ناکې بوکم را به شم وایي نه نه وایي لاسو کې به یې توفي که نه نو ته به خو به دې کونه وي لاس به یې توفو ټکي ګل صاحب دویمه چې دو پلیټه څه نه نیسي خو یو پلیټ که د بل غزل کم شعر کومه ټوټه درته یاد ای را شریک کړئ دا یو ډېر غزل دی چې جوړ کړی راته هر یو دیدن شر په دروازه کې های های جوړ کړی راته هر یو دیدن شر په دروازه کې موږ یو بل ته جړلي دي اکثر په دروازه کې او ستا ستړي انتظار پرېښې نه یم ناستي ته ستا ستړی انتظار پرېښې نه یم ناستي ته ستړي انتظار پرېښې نه یم ناستي ته تېر کړی مې دی دا ځلې اختر په دروازه کې ګل صاحب ډېر ښه او وخت داسې شو کولی یو موږ ټول تقریبا مسافر یو که نه ثاقب صاحب نه بغیر تقریبا ټول د لرو کلو نه راغلي وو یو وخت داسې شو کولی یم د کلي د عالمو وخت داسې شو کولی یم د کلي د عالمو داسې شو کولی یم د کلي د عالمو چې زړه مې کور کې پاتې دی ځیګر په دروازه کې داسې شو کولی یم د کلي د عالمو چې زړه مې کور کې پاتې دی ځیګر په دروازه کې او راځه دننه راشه رښتینی به سره کېږي راځه دننه راشه رښتینی به سره کېږي تر څو به یې ولاړ ګله بهر په دروازه کې تر څو به یې ولاړ ګله بهر په در دا شعر به بیا وایې تاسو پکې دا مخ اکسپریشن ډېر سخت راله مخکې ګاډ په کوم ځای کې راغی که نه نو داسې اوس اکسیډنټ وشي نو بیا او بیا به خلک موږ ته وشي دوی ناڅاپي کولې ناڅاپي کول او منځ کې هغه د کار ته وګوره ناروا کوي خو مسؤل صاحب داسې خلکو دپاره څه میسیج هم ورکوي که نه دا ضروري خبره او دا شعر درته وایم نو دا خبره هم پرې کوو چې او کوم یو اخري مقطع وه که نه او بلکل راځه دننه راشه رښتینی به سره کېږي تر څو به یې ولاړ ګله بهر په دروازه کې دا چې دا کوم رکشې والا کوم کار وکړو که نه کومه ناوړې واقعه چې مخې ته راتله خو بد شوه یو خبره دی ګوره بریک کوم ونیول که نه شاته راپسې بل ګاډي څومره شور جوړ که نه او په دې هغه هم ټیک وي چې هغه په موږ راختو نو که سخت بریک نیسي نو شاته نه باندې خلک راخېږي او که نه داسې کوي نو بیا به رکشې والا پکې اوچتوي نو بیا په یو پکې اریان شي لکه دا دونه ښکلې سړکونه دي دونه بیاټي جوړه شو شکر دی هغه په غلط سایډ را روان بس سړیتوب داسې شی دی چې یاره ګل صاحب ستاسو د پیغام سره زه خپله خبره هم ملګرې کوم د ناڅاپي دا هم ګټه ده چې ناڅاپي څه خبره مخې لا شي هغه هم کوو قدرمنو ګاډي ته خاته په اکسیلیټر خپه ښوده داسې لوی هنر نه دی خو د ګاډي پوره اخلاقیات پوره ایتکس پوره داسې څیزونه زده کول ګل صاحب دا یو ډېر لوی تربیت دی موږ چې ګاډي ته وخېږو ته به وایو چې موږ هوایي هلیکاپټر ته وختو جهاز ته وختو او وروره بیا موږ په ځان باندې نو مهرباني کوئ که ګاډی چلوئ که رکشه چلوئ که بی ام ډبلیو چلوئ که فراري چلوئ که مرسډیز چلوئ لږ د انسانیت په دایره کې باید چې موږ اوسو موږ د دا احساس هم کوو په لاره به څوک پیدل رواني چاته داري ونه شي چاته خټې ونه شي څوک تکلیف نه شي او د عدم تشدد ګل صاحب باچا خان بابا به وي عدم تشدد دا هم دی چې یو سړی په لاره باندې ګوډي که نه شلې تلی نه شي د هغه په مخ کې به ډېر چالاک او چابک نه ځي چې هغه ته دا احساس ونه شي نو موږ دې په خپل ګاډو باندې دومره غاویره کېږو نه چې یو خوار سړي ته دا احساس وشي چې کاش که ما سره ګاډی وی یا ما سره نشته لہذا دا وطن زمونږ دی دا چاپېرچل زمونږ دی موږ د دې رڅڼې سترګې دپاره د سوکالۍ دپاره خپل د برخې کردار لوبو د نن ناڅاپي د تنبوانو موړ
د شینواري روجو نه پای ته رسي افسر افغان ته اجازت راکوي یاره نن مې غټې روجې خوړلې د 400 غټې روجې ګل صاحب د 400 نه په شینواري پولو ختمې کړي په ضرورت نه بغیر د سواد خلک زاړه شو خو په غنم روجو ماړه نه شو نو د دې نه بغیر زمونږ گزاره نه کېږي خوشحاله او بریالي اوسئ